السلام علیکم د وحدت نیوز قدرمنو کتونکو زه ناصر داوړ د وحدت نیوز په خصوصي خبرونه چاپیریال کا هرکلی وایم قدرمنو کتونکو نن تاسو ویني ګوري په خیبر پختونخوا کې په وفاق کې اسلام آباد کې پنجاب کې سیند کې د پاکستان تحریک انصاف چې کم کسان وي ورکرانو خبره نه کوو چې کم لیډران وو چې کم ایم پی ایز وو منسټران وو صوبایي یا وفاقي وقتاً فوقتاً موږ روزانه ګورو خپل پارټۍ نه دوی د پاکستان تحریک انصاف نه دوی ځي خو بیا موږ ګورو د یو خبره خو ډېره په ډاګه ده چې سوشل میډیا موږ وګورو نو ورکر په خپل ځای باندې پاتې دی کم چې اصل قوت دی هغه خلک دي هغه پاتې دي بهرحال داسې خلک هم شته چې اوس هم په پاکستان تحریک انصاف کې خپې ایښي دي او هغه وایي چې موږ نه ځو خپله پارټۍ موږ نه پرېږدو په دې پټي کې دوی وایي چې موږ محنت دی موږ خولې دي د موږ وینې دي زموږ د مشرانو اډوکې دي هغه پکې دي نو څو پورې چې دوی وایي چې موږ به د اخره پورې د پاکستان تحریک انصاف کې به وو د عمران خان سره به وو دارنګې موږ سره د چترال نه یوه خوراکۍ ده حنا رحمان موږ سره وحدت سټوډیو ته راغلې ده درته هرکلی وایم خوشحاله اوسئ چې موږ ته د وخت راکړو راغلی سته السلام علیکم چې پهله خو ستاسو ډېر زیات مننه چې تاسو مله موقع راکړو چې زه خپل څه خیالات اظهار وکړم دلته خبرې خو به انشاءالله کېږي مخکې خو تاسو ډېر مننه چې تاسو ماته وویل چې تاسو راشئ موږ سره بلې نه دا ستاسو حق دی ځکه چې که موږ نن سبا وګورو د پاکستان تحریک انصاف پسې که چېرته نیگیټیو خبره وي نیگیټیو خبر وي خو میډیا والا پیش کوي حالانکه عمده میډیا و عمده سوشل میډیا و چې پاکستان تحریک انصاف به سپورټ کولو یا به پاکستان تحریک انصاف سره اړیکې ښې خو بهرحال هغه وجوهات تا ته هم پته ده ما ته هم پته ده موږ د کتونکو ته هم پته ده قدرمنو کتونکو حنا رحمان اوس هم دا په پاکستان تحریک انصاف نه دوی نه خوځي دوی وایي چې ټول خلک هم چې لاړ شي زه د چترال یوه هغه کورنۍ نجینۍ یم چې زه به د پاکستان تحریک انصاف سره څنګ په څنګ ولاړه یم د عمران خان سره چې کوم د ازادۍ جنګ دی دا به وي بهرحال په پاکستان تحریک انصاف باندې ما خیال دی یا په عمران خان باندې نور هم سختې را روانې دي خو بهرحال دا هني رحمان سره چې موږ کله ملاقات وشو دلته دوی راغلل د دوی ارادې نه به دوی نه به هم تپوس کوو خو دومره درته وایم چې هنا رحمان د سټوډنټ وخت نه په پالیټکس کې ده پهله په پاکستان پیپل پارټۍ سره وه او بیا په 2013 کې پاکستان تحریک انصاف ته راغلی ده اوس پورې پاکستان تحریک انصاف کې منډې تړلې دي او خپل سیاسي کیریر شروع کړی دی مخکې بوځي بهرحال د دې دا خیال دی چې که ماته په پارټۍ غټه ذمهواري هم په ذمهواري راکړي هم به یې پالم او پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د پاکستان هیومن رایټس انټرنیشنل چې کم د خلکو د نه مدد کیږي د هغې هم د خیبر پختونخوا سره د خیبر پختونخوا لپاره کوارډینیټر ده او مختلف سیکټرو کې د خلکو مدد هم کوي د صرف د پاکستان تحریک انصاف بلکې د ټولو انسانانو دپاره دی وایي چې او یقینا چې چترال ته موږ وګورو چترال یو داسې علاقه ده چې هغلته د کرایم ریشو ډېره کمه ده د خلکو سوچ هم د پاکستان پر نور ضلعونه هغه پازیټیو دی موږ ګورو چې پاکستان تحریک انصاف یا مطلب موږ د دې نه مخکې هم وګورو په پاکستان کې واحده یوه ضلع ده چترال چې هغلته نه د کرایم ریشو بیخي کمه ده دومره کمه ریشو په پاکستان کې په بل ډسټرکټ کې نشته نه په سیند کې نه په بلوچستان کې نه په خیبر پختونخوا کې بهرحال د دوی ارادې مضبوطې دي او یقینا داسې خلک ذهن هم صفوي د دې سوچ هم صفوي هنا رحمان خلک زی د پاکستان تحریک انصاف نه او تا قرآن کړی دی د پټۍ نه خوځېله سر خبره داسې ده چې څومره ځي دومره به راځي که مونږ اوس هم وګورو ورکر خپل په ځي باندې ولاړ دی اور مونږ هغه ورکرانو کې شاملېږو چې مونږ نور ته هم نه دی کتلی مونږ باران ته هم نه دی کتلی مونږ سختو ته هم نه دی کتلی مونږ هر ځای کې خان صاحب سره ولاړ یو څنګه چې مونږ همیشه وایو چې خان ہماری ریډ لاین ہے تو خبره داسې ده چې خان سره مونږ ولاړ یو خان کلم ملک پاره بد نه دی سوچ کړی چې دا ملک د غلط طرف ته لاړ شي یا هر څه نو مونږ یو داسې کس څنګه پرېږدو چې هغه زمونږ د عوام سوچ کوي هغې که خپل سوچ کولی نو هغه به اوس بار ملک ناست وي هغې به خپل بچو سره خپل ژوند تېرولی خو نه هغې چې کوم دی زمونږ ملک پاره سوچ وکړو پاکستان پاره سوچ وکړو نو یو داسې کس سره زه وایم چې زمونږ بیا شاته کېدن چې کوم دی هغه بیا ډېر زیات زیاتې ده اوس تاسو ذمهواري چې کومه د ملکنډ ډویژن
یو ډېر د چترال نه واخله تر د سوات او د بونیر او د شانګلې پورې دا علاقه ده، بیا تر د مردانه پورې. نو تاسو هلته سیکټري انفارمیشن یې ایسته، نو دومره څه که تپوس مونږ وکړو چې آخر دا خلک دلته خو پاکستان تحریک انصاف یو ډېر ښکلی یو سټرکچر جوړ شوی و، ښه کسان وو پکې، دا خلک ولې ځي لګیا دي؟ څه وجه ده؟ آیا د عمران خان څه داسې ناقص پالیسۍ دي یا نور څه لالچ دی؟ سر زه خو به زیات څه خبره په دې باندې نه کومه، خو دا هر یو نن سبا ماشومان هم دا پوهېږي چې کم کرسۍ باندې دی خلک کېنئ او مکه یو بیان چې دی هر یو کس هم ځي او مکه یو بیان ورکوي، نو خامخا هغې باندې دباو دی. دباو چې کوم دی پی ډي ایم کوي، تاسو خپل هم وینئ دا هر څه کې ګورئ، دا کسان چې کوم دی دیو لاړل په دیو باندې یو سټیټمنټ چې کوم دی دیو سیم دی، همدغه یو کرسۍ ده څنګه چې خان صاحب ویلي و چې کلجا سم والا کیسه ده چې کلجا کرسي، نو چې چا ویلو چې پارټي م پرېښودله بس هغه کس پکې بیا آزاد شي، او چې څوک په پارټۍ کې ولاړ دي نو تاسو ته پته ده چې څلور پیرې م ورپسې چاپې وخي، یو پیره چې کوم دی سپریم کورټ نه رها شي، بیا های کورټ نه رها شي، هغې نه باوجود هم عمراوت یې نه وي چې هغې دوباره واپس ګاډو ته واچي، او هر کس تاسو ته پته ده چې فیملی ده، نو انسان بیا چې کوم دی دې ځي ته راشي نو بیا ډېر زیات مجبوره شي، نو چې فیملی ته وګوري نو بیا خان صاحب پخپله هم وایي چې پهله ستاسو کور دی بیا هر څه دي، دا خو خان صاحب بار خپل په هغې کې خبره کوي. نو زه خو به همدا وایم چې مونږ هغې ته هم نه شو ویلی چې دی لاړل، خو دا تاسو ته وایم چې څومره لاړو دومره به راځي، نو دې کې څه پښیماني نشته، او چې څوک تللی دي هغې به پې خفه وي، خو چې څوک راځي هغې پې خوشحاله دي. پارټي خو نه ختمیږي او نه انشاءالله مونږ به یې ختمېدو ته پرېږدو. دا یو پاکستان تحریک انصاف یو داسې پارټي ده چې په دې کې هغه تحریک چې کوم دی شروع ده چې کوم کې انصاف، کوم کې غریب عوام پاره هر قسم کې هغه دی، نو هغه تاسو ته ښه پته ده چې مطلب پی ډي ایم چې څومره زور خپل لګولی دی، نو زه خو به همدا خبره کوم چې انشاءالله هغه به ناکامه کېږي. الله تعالی چې چا سره وي نو زه نه منم چې هغه کس به کله چې کوم دی چا نه به شاته پاتې شي، نو انشاءالله چې کوم دی تحریک انصاف به یو ډېر ښه پوزیشن باندې واپس راځي، خان صاحب به دوباره وزیر اعظم جوړیږي او دوی اکثریت سره به دا راځي او همدا پی ډي ایم والا به وي. خو زه به دا خبره سر ضرور کوم چې ګورئ ظلم عمره کوئ چې بیا سبا تاسو هم برداشت کوئ شئ، او دومره ظلم مه کوئ چې سبا تاسو نه برداشت کیږي نه، نو چې تاسو نن سبا څه حالات په ورکر راوستې، څه حالات تاسو په منسټرانو د ایم پی ایز ایم این ایز باندې راوستې، آیا دا چې سبا بیا تاسو باندې راځي نو تاسو به دې ته ځان ټینګ کوئ؟ تاسو چې کوم نیو کمرز ورته ویل شي چې دا نوي کسان راځي مخې ته کېږي چې یاره بس مونږ په سیبایي لیول باندې هم سیاست کولو ته تیار یو او په وفاقي لیول هم سیاست کولو ته تیار یو، په تاسو هم دا مجبوریان خو راتلی نه شي، دا تاسو باندې دباو راتلی شي؟ سر اوس چې کوم دی زه خو به دا خبره کوم چې بالکل مونږ هغې ته تیار یو، راتلی شي بالکل راتلی شي، خو دا خو هم ضروري نه ده چې عمر بر به په پاکستان کې هم یو حالات روان وي، الله تعالی بهتري خو هم کولی شي. او که خان صاحب رالو انشاءالله ګورئ زمونږ حکومت چې کله د پی ټي آی تاسو ته ښه پته ده عمدا غله دا هر څه خو دا حالات نو د چا چار دیوارې پورې څوک نه وتلی، د چا کورونه چا نو مات کړی، ټیک ده یو طریقه وه، که چا جیل خوړلی و که چا هر څه کړی و، خو سر دا هم یو حقیقت دی چې په دې نه سترګې نه شي اړولی څوک هم چې زمونږ په حکومت کې چا سره دومره زیاتې نه وشوی چې کم نن نګران حکومت چې کم زمونږ په سر باندې زبردستي مسلط شوی حکومت دی هغه راغلی دی او د عوام دا حالت یې وکړو، ورکر یې دننه وړی دی، ورکرانو باندې هغه ظلمونه کېږي، ورکر دی ښه تاسو نن کسان لرې کو. زه صرف دا دونه تپوس به کول غواړم چې تاسو وایئ چې کسان لاړل که نه پی ټي آی نه، نو ټیک ده چې اوس کسان لاړل نو اوس دی راشي الیکشن ته دی تیار شي که نه، کسان خو هغې وایي چې لاړل نو بس ټیک ده چې کسان لاړل تاسو الیکشن وکړئ نو بیا وګورئ ووټ خو همیشه ووټ باندې راځي او ووټ عوام ورکوي، نو دیو به چا له خولې بندوي، څوک به دې جیلونو ته اچوي، چا کورونو کې به دیو داسې کارونه به کوي، توړ به کوي، خو سر خبره همدا ده چې هغه کهاوت دی که نه چې بس همدغه یو خبره ده چې دومره کوه چې سبا په ځان دې راځي نو بیا ورته ځان ټینګ کړې. بالکل. تاسو خیال دی چې دا کوم لاړل دا فواد چودري دی او څوک بلا غټ نمونه دي دې ولې سره تاسو خیال دی ځینې خلک دا وایي چې یاره دا خو الریډي
په پاکستان تحریک انصاف ته چې راغلی وو خو د بلې پارټۍ نه راغلی وو مېلمانه غوندې راغلی وو دې ته خلکو لوټې ویل عمران خان به دې خلکو ته ډېر پاک ویل چې بس صرف او صرف د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ورکران دي کوم صوبایي قایدین دي یا وفاقي قایدین دي مرکزي قایدین دي دا پاک دي نور خو په د پاکستان کې څه غله مختوري ټول دي نو اوس چې دا خلک لاړل دي ته به تاسو په کوم نظر ګورئ سر ګورئ هغې یو ټایم کې مطلب هغه پاکستان تحریک انصاف سره پاتې شوي دي هغې به هم ډېر ښه او بد ورځې فیس کړي وي ګورې مونږ څوک نشو جج کولی انسان باندې هر قسم حالات راځي زه خو به کم از کم دا نه ویم چې یا هغه لوټه شو یا فلان کې که نه خو دا صرف به زه دومره دا به زما یو ګیله وي ګیله مې داسې ده چې ټیک ده تاسو پاکستان تحریک انصاف پرېښودلو نو تاسو ته پکار وه چې بس بیا به هم بیخي سیاست ته خدافظ کړی وی نو چې تاسو دلته نه لاړې نو د بل پارټۍ کې تاسو کېناستلو څه مطلب جوړېدو نو بس په دې کې بیا اټومیټیکه خبره داسې راځي چې واقع دې ورځي کې خپل فایده وکتو د خان صاحب هغه محنت د خان صاحب دیو سره مخلصي هغه شی ته دې ونه کتل ولې چې خان صاحب چې څومره دیو سره مخلص و خپل هر فیصله به یې دیو سره کوله چې څومره دیو سره ولاړو نن په کار دا وی چې دیو سرونه ورکړی وی خو ځان نه ورکړی خو دیو سرونه ورکړلو نه ځان شاته کو او پاکستان تحریک انصاف یې پرېښودلو او چې پرېښودلو نو خان صاحب دا ولې چې ټیک ده پهله ستاسو کور دی هغې نه بعد چې کوم دا بیا ستاسو هر څه دي خو مونږ په دې باندې ډېر زیات خفه شو چې کم ورځ باندې دیو بیا دوباره بل پارټي جاین کو دیو چې کوم دی دا سوچ کو چې یو نوې پارټي سره به مونږ یو ځای شو او ځان له به بل تحریک سټارټ کو نو دا چې کوم دی زما په هغې کې دا ډېر غلط و نوې تحریکونه هم تاسو پاکستان تحریک انصاف نه چې کوم علیم خان دی یا ترین ګروپ جوړ شو جی جی دینه افر خو نه راغلی تاسو ته نه سر فی الحال خو افر راغلی نه دی او که راملو نو دا مخامخ خبره نه نه سر بالکل نه ګورې یو ځل نوې په جوبن کې پارټي روانه ده راځئ چې نه سر بس یو ځل مونږ راغلي او انشاءالله که پارټي انشاءالله اول خو ختمېدی نشي د الله باندې مونږ پوره بروسه ده اور الله ډېر لوی ذات دی الله ښه وخت هم انسان ته ښیي بد وخت هم انسان ته ښیي اور الله تعالی تکلیف هم خپل هغه کسانو باندې راوړي چې کم هغې ته ډېر نږدې وي نو زه خو به دا ویم چې خان صاحب الله تعالی ته ډېر نږدې دی چې نن هغه یې په دومره تکلیف کې اچولی اور انشاءالله الله تعالی به خان په دې هر څه کې بری کوي نو سر خبره ده چې که ماته آفر راملو اول خو زه دا به نه ویم چې بالکل راځي آفرز خو راځي خو که راملو اور جنګي ترین ګروپ یا بل یو پیپلز پارټي یا پیپلز خو اول پهله نه ما خپله پرېښی اور باقي چې کوم دي اوس هم خپله پارټي ده جی سر اوس هم خپله پارټي ده که ورځې ورتلی شي نه نه سر خپل بالکل نه ده بس چې سم شاته پرېښي دي بیا به هغې ته نه ګورو نه نه سر بیا هغې ته نه ګورو خو دا دی چې سر پاکستان تحریک انصاف نه مونږ ته ډېر څه مونږ پوه شو ډېر حالاتو باندې مونږ ورسېدلو او نن سبا که تاسو ګورئ ماشومان هم چې کم دی په هر څه پوه دي او کم طریقې سره چې دا پریس کانفرنس یې وشوې کم طریقې سره چې کسانې چې کم دی ټارګټ کړل کم طریقې سره چې هغه خلکو هر څه پرېښودلو نو سر دا هر څه چې کم دی دا یو ښه برابر چې کم دی یو هغې پروپیګنډه په تحت باندې هر څه وشو اور اوس زه دا ویل غواړم چې سر انشاءالله زما طرف نه خو 101% انشاءالله زه پاکستان تحریک انصاف کله هم نه پرېږدم هغه که بیل خبرې که پارټي لاړه او یا هغه وشو نو هغه یو بیل طرف ته به ځي خو زما طرف نه بالکل څه هغه داسې نشته دی د پاکستان تحریک انصاف اکثر ستا غوندې ځوانان چې کومې جینکۍ هلکان وو که نه نو په د فیسبوک په د ټویټر باندې به ډېرې سپکې سپېرې ویلې جی جی بالکل دې حوالې سره په پاکستان تحریک انصاف باندې تور لګي عام خلک دوی دا فایده اخلي د دې ټکي نه بلکې دا حقیقت هم دی چې د سپکو سپېرو ویلو سیاست پاکستان تحریک انصاف رامخې ته کړلو په خیبر پښتونخوا کې سیاست کوي د خیبر پښتونخوا دلته د دې علاقې کلچر دې حوالې سره ته یو زنانه ذات یې دې حوالې سره ته وایې تاسو پرورش څنګه کېدلو چې دا سپکې سپېرې مې ویلې سر پهله خو دا چې زما د چې کوم 15 کاله زما په پاکستان تحریک انصاف کې تیر شو نو ما خو داسې څه نازیبانه الفاظ نه دي کتلي چاته چې یا فیمیل سره داسې څه شوي وي الحمدلله شکر ګورې سر دا هر څه انسان خپل کې وي نو کم کس چې دا خبرې کوي سر هغه هم بیا یو خبره ده چې یو پروپیګنډه په تحت به دا خبره کوي پاکستان تحریک انصاف کې مونږ خپله تلي وو زنانه ذات یو یوازې تلي وو مونږ زمان پارک کې وخت تیر کړی دی راغلي وو الحمدلله زموږ رونه غونتې دي مشرانو زموږ عزت کړی دی
کشرانو زمونږ ته لکه د مشر کتلی دي نو داسې هېڅ هم نشته دی هغه پارټۍ کې د ښځې ذات هم عزت دی سر یو بیل خبره ده چې یو زنانه خپله کنټرول نه بهر ده او هلته راځي او هغه یو داسې نازیبانه حرکت کوي او بیا سبا په سوشل میډیا کې هغه نوم داسې اخیستلی کېږي چې دا د پی ټي آی ده نو سر زه به دې باندې بالکل نه اګري کومه پنځه ګوتې یو شانته کینوي هر کس خپل خوله د خپل دماغ د خپل سوچ دی نو پاکستان تحریک انصاف کلم چاته دا نه دی ویلی چې تاسو یو غلط کار وکړئ او په دې غلط کار باندې خپل یو تحریک وچلوئ د جمعیت علماء اسلام نه که چېرته آفر درته وشي هسې څنګه به وي نه سر کلم نه ولې نه سر ولې چې مولانا صاحب دی هلته هم نه سر بالکل مولانا صاحب خو دی خو مولانا صاحب چې کوم زمونږ د سنټرل چې کوم زمونږ مشره وه پریزیډنټ چې کوم به کول شوزب صاحب هغې باره کې چې کوم الفاظونه هغې استعمال کړي پهله خو هغې باندې ما یو لایف هغه ویډیو چلولې وه نو زه خو به دا ویم چې ګورې دا مولانا چې کوم دی سر دا خبره ما پیل هم کړې وه زه صرف د مولانا نه به دا تپوس کوم چې کله زمونږ حکومت و دا مولانا صاحب به راوتو او روزانه چې کوم دی د خپل یو هغه به کولو رنګین وردیانو سره به کسان راویستلو او د مهنګۍ په خلاف باندې به دې چغې والې نن هم هغه مولانا دی چې یو ورځ چې کوم دی دې نه په سپریم کورټ کې هغه ونه شو لاړو واپس را وتښتېدو هلته چې کوم زمونږ پاره شیلینګ و مونږ پاره سختې وې او مولانا چې کوم رنګین وردیانو کې خلک بوتلي وو نو هغې لپاره اوبو بوتل او ټینکرې لګېدلې وې چې راځئ اوبه وڅکئ ښه هغې لاړل چې کوم دی سپریم کورټ مخې ته یې درنه واچوله هېڅ هم نه و پولیسانو دغه بیان نه ورکول وی دیو ډېر پوره من دي نو هغه هر چا کتلی و میډیا هم ښوده چې کم طریقې سره دیو لاړل ګورې هغې ته خو دا پکار ده چې هغې صرف د اسلام هغه کوي خو نه هغې هم چې کله د پی ډي ایم یا ګروپ کې رالل نو زما په نیز کې خو ټولو نه چې کم دی دا ملا والا پارټي چې کم ده دیو ګند پکې واچولو دیو پکې ډېر زیات مسایل پیدا کړي نو کم از کم زما خو داسې اراده نشته دی چې زه به دیو سره یو ځای شم مولانا صاحب ته نه ورځئ نه مولانا صاحب له نه ورځو سر اوس که موږ وګورو نو د پاکستان تحریک انصاف باندې چې کله د سختې راغلي دي نو سوشل میډیا هغه غوندې سپکې سپېرې چې کومې تاسو پارټۍ کولې هغه نشته او ته دا خبره هم کوې بلکې امام ابزرویشن دا دی چې ورکر په خپل ځای ناست دی بالکل آیا دوی کار پرېښودلو هغه سپکې سپېرې والا سر داسې کار دی چې ورکر خو دی ورکر خو چېرته هم نه ځي انشاءالله مونږ خان صاحب سره ولاړ یو او همیشه به ورسره یو او کله هم چې مونږ ته خان صاحب طرف نه څه هغه راغلی دی چې یو پوره من احتجاج وکړئ مونږ راوتي وو پوره من احتجاجونه هم کړي دي دا 9 مئی کې چې څه واقعات شوي وو دا یو پوره من احتجاج و دې کې چې کوم هم د پی ډي ایم کسان را شامل شو هغې پکې دا هر قسم کې مسایل کې هغې لاس و نو خامخا تاسو ته پته دی چې بیا هر طرف نه هغه کېدی شي که نه چې هلته نه تاسو باندې ګزارونه کېږي نو دلته خو بیا تاسو څه نه څه جواب ورکوئ خبره همدغه ده چې کوم ما تاسو ته وکړه چې ګورئ په یو لاس پرک نه خیږي په 2 لاسونو خیږي خامخا چې هلته نه کم جواب راځي نو دلته نه به هم خامخا هغه کېږي حیدر رحمان دا راته ووایه چې پاکستان تحریک انصاف داسې څه کار کړی دی ستا په ذهن کې چې ته بیا خپلې حلقې ته ځې او د پاکستان تحریک انصاف د پارټۍ یا د جنډې لاندې د خلکو نه ووټ غواړې کم داسې کارونه دي ته ویلی چې دا ښه کار دی سر مینی مورس خو بټ زه به صرف یو 2 داسې هغه تاسو ته ووایم چې فهرست کو کلاو کوي نو دا خو ډېر زیات دی خو دیو کې یو څو به زه تاسو ته دا منشن کوم چې هغه زمونږ د عوام پاره بې انتها ضروري وه او هغه چې کم دی بالکل دیو بند کو ټولو نه پهله خو صحت انصاف کارت تاسو ته ډېر ښه پته ده چې یو غریب چې کم دی اوس هغې سره د علاج پیسې هم نشته دی او دا سهولیت چې خان صاحب کله صحت انصاف کارډ راوړو هر یو کس که د زړه وي د کینسر وي د هر قسم علاج چې کم دی صحت انصاف کارډ باندې کېدو په هغې کې میډیسن میلاوېدو هغه چې کم دی دا چې مونږ باندې کم مسلط شوی دی دا چې کوم حکومت پی ډي ایم راغلی دی نو دیو بند کو دی پیره په بجټ کې هغې له خو بالکل هیلث کیاړو پیسه ورنه کړه ټیک شو بیا سره هغې نه بعد چې کوم دی مسافرخانه شوه تاسو ته پته دی چې دلته ډېر مسافران دي داسې ډېر خلک دي چې هغه کار روزګار د کلو خواشه نه راځي دلته پېښور کې پراته وي نن سبا که تاسو ګورئ په فوټپاتونو کې پراته دي هغه ټایم کې به دیو ټول مسافرخانو کې پراته وو سر داسې ډېر ریهب سینټرې شوې چې څنګه ځوانان زمونږ د نشې په حالتو کې وي هغې وپاره شو نو سر ډېر زیات چې کوم دی ښه ټرانسجنډرز پاره چې کوم د آی ډي کارډ یې جوړې شوې د دوی خپل یو حقوق باندې کار سټارټ شو نو مطلب ډېر زیات دی مونږ یو ښه سر ټولو نه هغه خبر ده چې کوم اوړه چې نن سبا کوم هغه اوړه په خاطر باندې چې انسان خپل ځان
خپل ځان هغې نه لاړل نو تاسو دې هغې ته وګورئ چې نور مطلب دې ملک به څه راشي دا خو سم طبعي روان ده سر مهنګایي حد نه زیاته شوه یو پروجیکټ هو نه پاتې شو BRT بالکل سر سوري هغه خو ماته هغه خو BRT چې کم دا کم فیسیلیټي چې نن سبا تاسو ته پته ده چې پېښور کې د BRT وجې نه خلکو ته ده نو زه وایم چې دی خو مطلب سر ډېر زیات دی اوس زه تاسو ته یو کوم نو هغې کې ټایم وما کېږي خو چې دا مین کم دی هغه ما تاسو ته ویلو چې کم خلکو پاره ډېر زیات موږ چې دا ویلا وګورو د 2 پروجیکټونه هم وګورو که نه سر سوات موټر وی سوات موټر وی بالکل BRT بالکل او سید انصاف کارت دام کا وګوري او مسافرخانه دا غټ پروجیکټونه دي وړه به ته ویل کړی دي خو اوس پورې په صورت چترال کې څه پوزیشن دی چترال کې خو غربت ډیر زیات دی الته هم محرومي ډیر زیاته ده نو الته مې څه کړي دي که خو بس اوس پته ور دی چې زه به اوس ته کوم سر داسې کار دی چې بالکل کړي دي زمونږ چې کم دی وزیر ورزیزاده صاحب چې څوک په ماینرټیز باندې راغلی و نو سر هغې هم کافي کار کړی روډونو باندې کار شوي دي نو چې کوم دی سر هلته پسمانده علاقې دي کله سیلاب د وجې هغه لارې خراب شي کله څه وکړي مطلب خپل یو طریقې سره خو څه کار کولو نو هغه شوي دي الحمدلله ینګ جنریشن پاره څه د جابس وغیره هغه هم یو حد پورې چې کوم دي په میرټ لحاظ باندې شوی دی سر NTS خان صاحب چې کله سټارټ کو نو دی کې هم ډېر داسې خلکو له جابس میلاو شو چې کم حقدار وو پهله به داسې و چې سر NTS به نو پیسې به ورکړې شوې او جابونه به خلکو اخیستل خو نن سبا هر یو شی چې کم دی په NTS باندې کېږي نو سر دا هر یو شی چې خلک وګوري نو پوینټ آف ویو سره نو دا چې کم دی ډېر غټ کارونه دي خو هغه صحیح خبر دی سر چې زه سترګې پټ کړم او په سیده دیوال ورځم نو په دیوال به خو لګم که نه نو دا خلک وایي چې نه هېڅ هم نه دي شوی دا روډ باندې چې مونږ ګرځو نن سبا چې دا BRT ده سوات موټر وی ده زموږ د چترال چې کم دی ټنل دی نو سر دا هر یو شی چې کم دی دا بالکل میټر کوي په دې شیزونو کې چې خان صاحب څه کړي دي او چې په چترال کې ستا چې کوم حلقه ده الته اوس کم هغه کارونه دي چې کول پکار دي سر داسې کار دی چې زموږ روډ چې کم دی بمبوریت اور چې کم چترال کې روډ دی هغې پارم چې وزیرزاده صاحب چې کم دی هغې کار چالو کړی خو بیا PDM دی هغې وجې ناهلي وجې هغه کارونه ودرېدل هغې ودرولو نو انشاءالله چې کم دی زموږ چې په چترال کې دا روډ کم دی بمبوریټ ټو یون یا چترال کم روډ دی چې دا مونږ ته پوښ شي سر نو انشاءالله ډېر به پکې غغه راشي ول چې تاسو ته پته دی چې ډېر خلک زموږ د بمبوریټ کې فیسټیول پاره راځي اور خلکو ته ډېر زیات دی روډ د وجې مشکلات راځي نو سر ټول نه هغې کې خو چې یون پاره چې کم دی روډ دی او د کمیونیکیشن ستا ټول نور کمیونیکیشن لکه موبایل او PTCL وغیره دا شته الحمدلله سر نیټ PTCL هر یو شی شته یونیورسټي م راله کلاو شوه نو ډېر الحمدلله بهتري راغلی ده چترال کې مدرسې خو ډېرې دي مولانا صاحب دوله جی سر سکولونه پوره دي الحمدلله سر اوس خو یونیورسټیانې کلاو شو اوس فیمیلز میلز دواړه کمباین کلاسونه علي اوس هغه دور نه دی سر هغه مخکې چې کوم دا ډېر باغه کول چې دا زنانه اوس خو هر کس خپل ښه بد باندې پوهیږي اور الحمدلله شکر چې اوس په چترال کې ډېر ښه پاغې باندې زموږ هغه روان دی جاب حوالې سره چترال که موږ وګورو ایز ا هول غریب خلک دي جی سر بالکل تاسو چې څومره دي نو څه داسې پلان شوی دی چې هغې ته جابس باندې هم تاسو سیاست کولی شئ یا سر زما خپل چې دا دی که الله پاک زما له دا موقع راکړه او الله پاک دا هر سر ټیک کو نو انشاءالله سر زه خو به خپله چترال پر ډېر څه کول غواړم زما خپل ډېر خواهشات دي اور هر ځل مې دا خبره کړې زموږ لونه چې کم دی د چترال نه راځي اور دلته په پېښور کې چې کم دی نرسنګ کوي یونیورسټي به جوین کوي نو سر زما خو خپل دا هغه دی چې ټول نه پهله چې کم زموږ مشرانو مو نه کو اور چې کم دی هغه چترال کې جنکو پاره نرسنګ سکول ولې چې تاسو ته پته دی چې په هر یو ځای کې چې کم دی تقریبا 50 to 60% زموږ فیمیلز چې کم دی نرسنګ هغې کې دي نو هغې ته ډېر تکلیف دی کورونه نه راوتې دي دلته اوسېږي نو اخراجات هم نه پوره کېږي او دلته نرسنګ کوي نو زه خو به مطلب مشرانو ته خپل هم دا وایم او که الله پاک ما ته هم دا موقع راکړو نو سر زما خو خواهش دی چې د هیلث باندې زه ډېر کار وکړم زموږ چترال کې هیلث ډېر ایشوز دي اور دې وجې نه چې کوم دی هلته لږ مونږ شاته پاتې یو د هیلث وجې نه د بمبوریت ډېره لار ده چترال نه ډېر څو ګنټه خو به وي سر یو نیمه ګنټه به یو نیمه ګنټه جی جی نو هلته څه هسپتال داسې شته سر BHU ټایپ شته دی داسې غټ هاسپیټلز نشته دی نو باقي فعال دي او جی سر ها نو زمونږ خو مین چې کوم دی بیا
خپل مونږ چترال کې مین سټي کې چې کوم دی زموږ هاسپټل دی اور باقي داسې وړوکې دا بي ایچ کیو ټایپ هغه هاسپټل ډسپنسري بیچ او نه داسې غټ هاسپټل ټایپ دی سر ایم سی ایچ ټایپ مدر چایلډ هیلپ والا د چویز اور دا ټول چې کوم دی دا پکې وي نو ښه ښکلی سیسټم شته دی دومره نو خو فیسیلیټي نشته دی خامخا چې یو ښه ډاکټر پکې نه نو په هاسپټل به څه وکوي نو چې یوه علاقه کې روډ نشته او فیسیلیټي خو ظاهره بالکل سر نه روډ بالکل روډ نه پس به کیسه شروع کیږي دغه سر چې ایم آر آی پاره چې ماشینز وي سی ټي سکین پاره وي یو ښه بجلی مسله شته بجلی خو سر دا دی چې زموږ خپل ډیمونه دي واړه واړه جوړ کړي دي هارډو پروجیکټ کوم دی بالکل هغه دی خو دا دی چې سر سیلاب د وجې هغه بیا بار بار چې کوم دی مسلې راځي خو بجلی دومره مسله نشته دی څنګه چې نن سبا په پېښور کې دا حالات خو هلته نور پاکستان کې جی سر بالکل ټول پاکستان بالکل خو نه سر پېښور کې خو بیا ډېر زیات دی نو زه به وایم چې زموږ بیا دومره نشته دی هلته دا خبره نشته چې بجلی لاړه ورغله او سر بس الحمدلله اوبه شته دی ښکلې ولې دي کورونو کې نو ښه ښکلی ټایم تېرېږي پکې هند رحمان دا راته وایي چې اوس تاسو سره چې کوم د فیمیل تعداد دی په ملاکنډ ډویژن کې څومره به وي اندازه تاسو الحمدلله سر زموږ سره ګورې بالکل زه د پی ټی آی سر رجسټر خلک کې هم کافي زیاده تعداد دي او په شمارلو باندې خو نشته خو ډېر زیات دي زه تاسو ته وایم چې موږ خپله یو کیبنټ دی مونږ کیبنټ جوړ کړی دی ګورې مونږ هغې کې وایس پریزیډنټ دی پریزیډنټ دی انفارمیشن سیکرټري د فاینانس دی جنرال سیکرټري دی نو تاسو ماته ووایئ چې کم یو پارټي ده چې هغې کې دومره فیمیلز راوتې دي یا هغې یو کیبنټ جوړ ده الحمدلله زمونږ د وومن وینګ چې کم دی ډېر زیات چې کوم دی زمونږ د وومن وینګ هغه د تعداد دي او په دې حالاتو کې چې په سوات کې تاسو ته معلوم دی چې څه حالات کېږي په دې کې هم چې کوم دی ښځې راوتې دي او باقاعده چې کوم دی زه په خپله پیج چلوم ملکنډ ریجن وومن وینګ پیج چلوم الحمدلله هغې کې موږ سره شانګلې نه خلک دي هغې کې موږ سره داسې د سوات دي د بونیر دي نو موږ هر یو ځای کې کیبنټ جوړ دی فیمیلز پکې کار کوي لګیا وي دغه شانتي که الیکشن ټایم وي هغې موږ سره ډور ټو ډور کمپین کوي نو موږ ته بیا ډېر زیات د هر څه ایزي پرېوځي اوس که تاسو وغواړئ په دې وخت کې جلسه کولی شئ سر ګورې بالکل موږ کولی شو او ډېر ښکلې جلسه به کوو پوره من خو خبره بیا دا ده چې پی ډي ایم نه خلاص شو خو هغې نه چې خلاص پرېږدي به هم څه سره هغې ته پته چې مونږ به چې کله هم راوځو نو دا ټول قوم مونږ سره راوځي نو هغه شی ښودل نه غواړي ګورې میډیا خو ټولو نه آزاد دی که زه یم که تاسو یې که یو دی که بل دی میډیا مقصد هم دا ده چې مونږ خپل اواز بل ته ورسو نو دیو چې په میډیا باندې پابندي لګوي نو سر نور به مونږ د هغې څه خو انشاءالله امید خو شته خان صاحب ته هغه اجازت شوی دی د جلسې چې کوم دی مونږ به جلسه کوو او ډېره ښکلې جلسه به کېږي 9 مئی باندې چې کومه واقعه په پېښور کې شوې دي جی په لاهور ته نه ځم زه جی هغه باندې خلک لګیا دي میډیم په خبرې کوو ته ته داسې اندازه شته چې په ریډیو پاکستان کې کم نقصان شوی دی سر ګورې زه خو به پهله دا خبره کوم زه ځاني په خپله زه تللی وم او باقاعده څو ورځې زه تلم به زما د لاس اپریشن شوی او په خوږ لاس باندې زه هلته وم ګورې زما خپل د سترګو کتلو حالات زه تاسو ته وایم گو کفایر هم شوی دی د پولیس طرف نه شوی دی او هغې سره په سیول کپړو کې کسان گاډو نه راکوز شوي دي او باقاعده هغه ښودلې شوي هم دي دا صرف زما د خولې خبرې نه دي او هغې چې کوم دی کارونه کړي دي زموږ کسان خو مونږ سره ولاړو نو هغې خو داسې سم نه و کړي چې په هغې کې به یا هور ولګي یا پلان کې او څه دا زه خو دې خبرې ته حیران یم چې دومره شیلینګ و چې کله زه د اسمبلی سایټ نه اوړېدم پولیسانو دا مو نه کتو چې په دې رکشه کې دا زنانه ده ما سره خو څه بم نه و ما سره خو څه تمانچه نه وه خو چې زه تېرېدم هغه دومره غټ هغه شیلینګ چې په ما یم رالړه کو هغه د رکشه کې دننه رالړه شو او مسلسل 1 غنټه پورې زما بالکل سام نه راختله نو سر دیو بخپله پر امن نه غوښتو دیو غوښتو دا چې دلته یو فساد شي یو هغه شي او دا هر څه چې شو دا هم پی ډي ایم کړی دا هم څه پی ټي آی نه ده کړی پی ډي ایم دا هر څه کړی چې دا څه نقصانات په ریډیو سټیشن کې کړی دا هر څه نو چې هغه دی نو دا ټول چې کوم دی د پی ډي ایم کسان راغلي وو او هغې چې کوم دی د پی ټي آی خلاف یو پروپاګینډا چلو کړې وه او هغه هر څه په وجه باندې دا شوي دي اوس که چېرته موږ وګورو د پاکستان تحریک انصاف خلک ټیک ته زه دا تا سره دا خبر اګري کوم چې ورکر شته هغې بیا ژوندي کولو دپاره هغه بیا په خپو درولو دپاره تاسو به څه کوئ سته داسې
سر مونږ هیڅ هم نه کوو که خان صاحب یو خبر وکړي که نه خلک الریډي هغې پسې هغه کېږي اور الحمدلله چې اوس قوم کې شعور راغلی دی هغې خپل ښه او بد پیژني. خان خو دې په میډیا بند دی نو سر په میډیا بند دی که نه یوټیوب باندې خو راځي. فیسبوک او انسټاګرام جی بالکل راځي. څوک به بند کړي څوک به بند کړي څه به بند کړي زما له به موبایل بند کړي تاسو له به بند کړي دیو له به بند کړي چا له به دیو بندوي. ټیک د چینل باندې هغې په نوم باندې پابندي ده یو کس نه تاسو دونه یېرېږئ چې تاسو هغې په نامه باندې پابندي ولګوله. په هغې ورځو کې خو ګوره تاسو ته پر سوشل میډیا هم بند شوه. بالکل مونږ هم غر شو ورسره. بالکل سر هم سیم ځکه ډېر نقصانات شو. 3 ورځې مونږ هم ډېر تباهي شوي ده ځکه چې مونږ ته هم پکار ده خپل جرنلیسټیک اکټیویټیز خپل دفترو ته خپل ادارو ته خبرونه ورکول ویډیو ورکول تصویر ورکول. بالکل بهرحال اوس مونږ ګورو چې که چېرته قیادت نشته چېرته میډیا داسې ازادانه څوک حرکت نشي کولی او بیا ټیم په ټیم باندې که سوشل میډیا هم څوک استعمالوي هغه هم سفر کېږي. بالکل نو آیا ته څه ګڼې چې د پاکستان تحریک انصاف دغه ورکر چې کوم دی دا به ډسپرس نشي ورک به نشي؟ سر خیر دی فی الحال پورې خو ټول خاموشه دي ولې چې زموږ ته لیډرشپ طرف نه هم دا ته خو راغلي خبرې کوې. سر زه خو کومه زما غوندې که دوه نور راووتل نو زه وایم بیا هېڅ هم نشته خو څوک راوځي نه. زه خو بالکل کوم زما پیج تاسو چیک کوئ ما په لایف کې خبرې کړي دي همدا خبرې زه کوم هلته اور ګورې یو ورکر به د کور نه مجبوري یو ورکر به د بچو نه مجبوري خو سر راځي مین خبره دا راځي الیکشن چې کوم ورځ الیکشن وشي نه تاسو ته پته ده نه ما ته پته ده نه دیو ته پته ده چې ووټ چا ته ورکوي. نو هغه ټیم کې بیا عوام خپل په طاقت باندې به دو تیهایي اکثریت سره خان صاحب راولي بیا به دا چرته ځي. ډېره مننه هینا رحمان خوشحاله اوسئ د وخت راکولو. قدرمنو کتونکو هینا رحمان تاسو واورېدله د دې خلکو اوسه پورې هغه جذبې دي چې کومې د پاکستان تحریک انصاف څو کله مخکې مونږ لیدلې وې پارټۍ نه به مشران لاړ شي لیډران به لاړ شي خو ورکر په خپل ځای باندې اوسه پورې موږ ته ښکاري چې پاتې دي. ووټ بینک د پاکستان تحریک انصاف سره اوس هم شته اوس هم په دې وخت کې دوی جوګا دي چې دوی ووټ د کورونو نه راوباسلی شي. هغه چې مخکې کوم سیاسي جماعتونو نه شو راوباسلی دا خلک په دې کې دا قوت شته چې ووټ راوباسلی شي. بهرحال مخکې ګورو چې د پاکستان تحریک انصاف سره څه کېږي که قیادت نشته هم دا خلک اوسه پورې په میدان ولاړ دي او دوی وایي چې موږ به تر آخره پورې د پاکستان تحریک انصاف سره اوسو. د یو بل پروګرام پورې ما ته راکړئ اجازه ته تر هغې په لاس سپارم د الله په امان.